السلام علیکم ملګرو. نن بیا د پی ټی آی احتجاج د هغه په اړه کې نوي معلومات راغلي، ځکه چې احتجاج به کله شروع کیږي، د څه ټایم نه به قافلې وځي د خیبر پښتونخوا نه، د نور ځایونو نه به راوځي. نو مکمل ډیټیل درسره شریکوم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې پی ټی آی احتجاج یو 24 تاریخ دی، ټولو خلکو دې ورځې انتظار کولو، ځکه چې عمران خان د فاینلي کال ورکړی دی. نو بل طرف ته چې تاسو وګورئ نو اسلام آباد او راولپنډي مکمل طور باندې لاهور او دا ټول چې دي نو مکمل طور باندې کانټینرو باندې ګاهل دي، هر طرف ته کانټینر دي، روډونه مکمل طور باندې بند دي. څه روډونو کې چې دی نو مکمل طور باندې کندې وهلې دي، لکه څنګه چې مخکې وې. نو اوس بیا چې نو دغسې کار کړی. د هغه نه پس چې دی محسن نقوي لګېدلی دی او بریسټر ګور تحریم کړی دی چې تاسو احتجاج کینسل کړئ، ځکه چې آوټ اف کنټري څه میلمانه راځي. خو هغه چې دی نو مکمل طور باندې انکار کړی چې موږ دا احتجاج نشو کینسلولی، ځکه چې دا عمران خان احتجاج کال ورکړی او فاینلي کال ورکړی دی، او عمران خان چې څه وایي نو موږ به هغه منو. د هغه نه پس چې دی ملګرو علي امین ګنډاپور وایي که نه موږ به هله احتجاج کینسلوو چې د څو پورې تاسو عمران خان ډېر آزاد کړی او تاسو عمران خان آزاد کړئ نو موږ به احتجاج کینسل کو. نو مکمل طور باندې حالات خراب دي، ځکه چې په اسلام آباد کې چې کومه ده نو سکیورټي هم زیاته کړې ده، مکمل طور باندې رینجر هلته تعینات شوي دي جي. نو اوس چې دی نو مکمل طور باندې حالات خراب دي. خو بل طرف ته دا خبره ده نو تقریبا 10 بجې چې دی نو قافلې به وځي، د هغه نه پس احتجاج به شروع کېږي، اسلام آباد طرف ته به روانېږي جي. نو د هغه نه پس چې دی نو دوی به کله رسي پته اوس نه لګي چې 2 ورځې پس لګي رسي، ځکه چې رکاوټونه دي. خو علي امین ګنډاپور وایي که نه چې ما ورسره مشیندرې راغستې دي، نو د هغه نه پس چې نو رکاوټونه به موږ ختموو، اسلام آباد ته ډي چوک ته موږ ځان رسوو، ځکه چې زمونږ منزل ډي چوک دی. عمران خان چې موږ ته څه ویلي دي نو موږ به هغه منو جي. نن هغه ورځ د 24 نومبر دی چې ټول عوام د پاکستان د دې په تمه و چې دا ورځ به راشي او عمران خان به رها کړو موږ، ځکه چې د عمران خان په توشخانه کې اسټو کې هم ضمانت منظور شوی و. بیا چې نورو کیسونو کې چې دی نو هغه 7 ورځې جسماني ریمانډ یې وله ورکړی و. نو اوس چې دی نو هغه 7 ورځې به په جیل کې وي انشاءالله، کېدای شي چې بیا رها شي. او بل طرف ته داسې دی چې اوس دا نوي معلومات راغلو، د نورو معلوماتو دپاره اوس را ویډیو شیر کړئ، ټولو پی ټي آی ټایګرانو ته یې ورسوئ.